چې کم طعام مې خوښ دی یا الله فیدی پکې ډېرې دي. اللہ تعالیٰ ورته وی خوا موسی علیہ السلام مبارکا لاس کی دی عصا مبارک دا وی غرزوا ہر کل جی موسی علیہ السلام عصا غرزولا فلما القیا شکل دا عصا غزارک وی غرزولا فإذا هي صعبان مبين یو ترین اجدها تی جوڑا شوا غٹا اجدها. یو گورا قرآن کریم کی 3 قسم مارانو ذکر شوی دی. کله دی اساتا دا جان لفظ استعمال شوی دی. نو دا جان چی کله استعمال شی کنا نو دا وی اگا ورکوٹی چمچمی غنده مار وطوی او دا بلزه که وطا حیتن تسعا دا لفظم دی مارتا داوی لگ درمیانوی او دا صوبان نو عصا خو یو دا او 3 الفاظ اللہ استعمال کری دی. وی اول بدا عصا چی غرزولا نو دا باوڑاوا اسمان چی دا انسان خیجی دا زمکی نبدا یو میل فاصله کی اوچتا وا خلی سمرا و خلا دا دوشی کمی خبری کوما اگه ترجمه کی یو صاحب وی ورزو اسرائیلیات نه ذکر کوما زبد قرآن و حدیث پرانا کی خبری کوما ما ورتوی صاحبا دا تشی کمی خبری که ما پا 1992 میں که دخپلو اساتذون الحمدللہ دا سبقون ازدکڑی دی اور ما سوی شکم تفاصیر موجود دی. میں صاحب دا معالم التنزیل ذکر کری دی, امام بیزاوی مبارک ذکر کری دی, امام ابن جریر مبارک, امام جعفر تبری مبارک ذکر کری دی, امام ابن کثیر حافظ امام الدین مبارک ذکر کری دی. تفسیر ابن کثیر حافظ امام الدین ابن کثیر مبارک ذکر کری دی. تفسیر مظہری قائی ثناء اللہ فانی فتی رحمت اللہ علیہ مبارک ذکر کری دی. صاحب دا زاد المعاد ذکر کری دی, احکام القرآن ذکر کری دی. صاحب دا امام قرطبی مبارک ذکر کری دی. صاحب دا علامہ روح المانی محمود علیوسی مبارک ذکر کری دی. صاحب دا مدارک مبارک ذکر کری دی. میں معرف القرآن دا ادریس کندی حلوی مبارک دا مفتی شفیع سے مبارک ذکر کری دی. میں فیض الفرید ذکر کری دی. میں دا زما طول زما چه ذکر ترجمه کو میں دا تفاصیل زما دا مطالعی دلان دی پا دی آیاتونو باندی اور میں تب اقبلو خیر دے کستا پذین کی نی نورازے جی اغی مبارک و دا نقطی امام جعفر ابو تبری مبارک ذکر کئی. ابو جعفر تبری آغوئی چه دا عصا مبارک چیوا دا خلا مبارک سو نوازکا دا خلا مبارک 2 نوازکا 120 فٹ بے صرف خلا وازکا چه ایلکا سونا خلا سونا وازا شوا دیر نو خیر یو سلو اور 100 فٹا دا خلی 2 نوازا شوا. مبارک دا سی آسانا چه دا فرعون دی محل تیلان دیو لگولا بنیاد تا او دا برا خلی خیجول نو دا فرعون چه دو نخط محلو زکر دا خودی دعوی کروا نو آغا سرطا چکم دی دا بلا بخوکو رسولا او دا فرعون دا محل دا سیونی ولی کپامبور کی چی سیونی سی دا سی معمولی گوندی سنگی ورلور که نمرود خودیز نه تختیدلو وی چې کله تختیدنو یوازې دی نه تختیده ټول مرګري مو سره نران مرګري بس غیم دو خپل کې او دو پردې چې خپي وباسا وی چې دا کم کسان تختیده کنه نو چې نور کسان خبرېدو نه خو پکې ود په کسان هم پکې کنه نو په ودو باندې خپي خوي 25 کسان پکې مړ شي. سو کسان 25 کسان پکې لاندې ګیر شو مړ شو جی دا چې دا اجدهه او قتلا نو چې هر کله فرعون عاصولی دا او دا ننداره او کتی نه د ډېر د تکلیف د وجه نه خېټه ته خراب شو دست په شروع شو سونه دس شو نو کتابونو ذکر کړی دی ابن جریر مبارک ذکر کوي چې ډېر نه به صرف 310 کړو ډېر نوخه صرف 310 ځکه د خدای دعوه کړې و
الله پاک پدا سے عذاب بانے رونو یا اللہ مونږ ټول د الله د عذابونو نه بچ کړه لږ دړه د خلاص د خدای عذاب سره یو سړی په لار باندې روان یو تکبر بعد کسانو دا ټوپې په دې مسخوته نه خي بیګه کنه کی جواب را نه ټوپې دا څه کړي ما یو موټرسایکل چې ما سره نو ما بل پټکی دل تکي خو دو کنه د مې لا پټکی را نو دغه یو نسی په منځو کې را د یو قریب مولي شوی دا پټکی خوردل دی خي میدان د هوا د وجيخي مې چې کله زه محفل ته لاړ شم پروګرام ته نو به سم کم دا بیا سم بروتي مې د تکبر د وجې نقدما نه بعد کسانو دا ټوپې په مسخوته نه کی د دې وجې نو داسي قدمونه مدالي او چې معمولی غونډه خټه کې کړپړ پیدا شي کور کې و د ټول आवाजونه کې چروټه تیار ده او سړی باتروم نه روزي نه الکه راشه کنه دی وته د باتروم نه आवाज کوي چې خپل کار کوي زما بدل کار نه کوي نو با په باتروم کې د انسان د تکبر پته لګي چې شابه کنه اوس د خپل دس خټین کله داسې ده کنه دی جواب را نه یا الله مونږ ټول د تکبر نه بچ کړو یا الله مونږ ټول تکبر نه ما تم دعا کوي داسې نیم چې زه خسړی تاسو نه زیات ګناهګار ما تاسو نه زیات ګناهګار خدای ما زما دا ټول مرګي تکبر نه بچ کړ تکبر صادر د چا دی جواب را نه تکبر صادر د چا دی د الله صادر دی نو خدای سره په دې صادر کې بل سوزه کې دي نه دی تکبر کو خدای وتخی خلکو ته چې دا تکبر ولا دی ایو اجدهات رټینګ نه دي اګلو راځي مفسرین کرام فرمایي چې دا اجدها پیدا شولا غټه دومره دا چې خلی دومره واز کړي دا چې 120 فټ به خلو واز کړي و دو فاصله به لرلا ایو روایت کې شپې ته فټم راغلي بهر تقدیر راځي د دې رنگ شونو دا زړې د پاسه په غټ غټ وختم ولاړ دي موهیب شکل کې وسړې به یارو موسی علیہ السلام دا فرعون ویے موسی علیہ السلام دا اسادی دا مار رونی سا تا بنی ایمان روڑما ستا پر اب ایمان روڑما بنی اسرائیلم دا سر پریدما و شہر کلی رونی والا اللہ پاکو مغسی غاساو گرزولا زما خبر پاکی دا سار آئلا نو یو اساد موسی علیہ السلام دا ایلکه خبر خوانیو که اسا کسان چې ودی دی خو خبر نه دی چې کمیخ دی وی خو نه وک دا د موږ د امرګری بیا پکې رستو خبريږي کنه الکوي دا خبرم پکې بولی شپ کړي وا الله دې زموږ تاسو د ټولو د الله او د نبی خبرو سره مینه پیدا کړي لکه دغه د اخلاص کنه لکه د محبت وې یو اساد حبیب دا یو اساد کلیمنا د موسی علیہ السلام مبارک مساوا خود مدینی منوره د جانان مبارک مساوا دی اساس را د سرور کونین مبارک لا سن مبارک لگی دلی دی اساس را د ابوبکر صدیق مبارک لا سن لگی دلی دی اسا مبارک سرا د عمر فاروق رضی اللہ عنہ لا سن لگی دلی یو بابگیرا مخکش آغا سید عثمان زی نورین دلا سرا پزور راکچ کولا پزوری تیرالی دولا نور کولا کسان پیگن شو اسیت نواغشتا او دا ظالمان دون پا جوش کی راغلی دی چه دا پیغمبر مبارک آغا سا مبارک دی پا مسجد نبوی کی ماتا کا او چې کلمات کو عثمان زی نورین دستور گنوخ کی روان شوی چې خدایا دا خدا سے بیدب راغلی دی چې نه د مسجد نبوی ادب پکشتا نه د پیغمبر مبارک ادب پکشتا نه د مسجد نبوی ادب پکشتا نه د منبر ادب پکشتا نه د جمعې د مانزه ادب پکشتا او دی لګیا دی اغا اسا مبارک عمران ماتا کا آغا سا مبارک چې کمی سره د مدینی منوری د جانان الله سونه مبارک لګی دلی دی پدی مبارک ډیر زیات خفش او د سترګو نه وخ کېتلې او د کانو باران پی جوړ دی چې دا ډیر په کانو باندې ولګید عثمان زی نورین مبارک په منبر مبارک ناز دی خوش بدن ته کانی ډیر لګید او دا کانی سیوا شلا نو عثمان زی نورین مبارک د مدینی منوری د جانان د منبر نصر د لاندې را گزار شلو
لاندې را پرېوته وحسبه عثمان حتى وحسبه عثمان حتى سر عن المنبر مغشيا عليه. ابن جریر مبارک فرمائی سر دلان را گزار شلو ځکه په سر باندې ولګید او چې ولګید نو په ځان پېنو شوم داسې را پرېوته او چې کله مبارک را پرېوته نو خلکو کور ته یوړه څوک ورته سر باندې لاس وی څوک ورته سینه باندې لاس وی څوک ورته د خپو باندې لاس وی و چې هر کله یو ورځ تېره شوه دوه په درېیمه ورځ سترګې کولو کې خلک ورته وایي عثمان ذی نورین څه حال دی وی زما خو بدن ټیک دی خو زه امیر المؤمنین یم د حضور مبارک د وطنیانو څه حال دی داسې بادشاهان به کله خدای زموږ پاکستان کې راولي داسې خلک به کله راشي د عثمان ذی نورین مبارک وی قربان د مدینې منورې د خلکو څه حال دی وی زه ټیک یم خو چې خلک څنګه دي خلک ورته وایي د خلک طبیعت ټیک دی مزیدار دی راځئ چې باغیان بل اعلان کوي دغه ظلمونه یې وکړه دا زیاتې یې وکړه باغیان اعلان کوي ای د مدینې منورې خلقه خبردار شئ عثمان ذی نورین مبارک به جماعت ته نه راځي مسجد نبوي مبارک ته به نه راځي جماعت ته به جمیله نه راځي دا د بل ظلم ابتدا وه خدای مونږ ټول د دې ظلم نه بچ کړه څوک دې زیات ظالم وممن أظلم وممن منع مساجد الله من آمن ومن منع مساجد الله کم انسان چې د الله تعالی ومن اظلم سوق دي ظالم ممن داغه چانا منع مساجد الله ان يذكر فيها وصافي خرابها سبحان الله ومن اظلم ممن منع مساجد الله اغه انسان سود ظالم دی چې خلق د الله د کور نه منې کوي وصافي خرابها کوشش کوي داغي په خرابولو کې دنه بزیات ظالم سو کی جواب راکې دا باغیان ظالمان دي کړي د حضور صلوات و سلام زمګي مبارک د جمعات نه منې کوي جمیله بن راضي حالن کې دی جمعات وړو کیو عثمان ذی نورین ول ازمکه واغشته کولو کړی چې د جمعات بن کې جمیله بم ناراضي خطبه لبم ناراضي د رب العالمین جل جلاله نظام تو ګورا عثمان ذی نورین ډیر خفه دی خچ جمعات ته موس نظما په ایمان وی چې کوم انسان عاشق د جمعات او د جمعات منه کړي خفوي کنه بعد کسان یې په جمعات کې دا ستنګي لکه چې کدا سنه ده چې کله په جمعات نظما دا زموږ د شکان خو نه یادوم زه په هغه ځای کې یادوم دیو ته یو ځای ته لاړم یو کس ولاړو نو ماته دا چلګي بیا راته داسې کوي ما ورته خپله کړی داسې هغه به هم داسې که ما به هم داسې که هغه وي مولي صاحب نه خو یې تقریر کې عجیبه کار شروع کړ مې به یو کس دا چل کوم ما ته دا چل کو سړی پیښ چې دا ما خیال مولي صاحب سره هم ګڼی شته که نه اکه ځان وي کس نه خو مې بس هغه هم پیښ و زه پیښ وم او کدايه کې کار وکړو بس که داسې نه ده چې الله هم سره زبانې کار کوي امین وایي الله دې موږ تاسو ټول دینداره کړي ښه لږ د زړه د خلاص ووایېږه الله زموږ ساسو د الله او د نبی مبارک سره محبت پیدا پکول پیغمبر مبارک درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك یا لازم په حال باندې رحم وکي ولا خلو باندې منافق قلم راکای هر قسم ظالمانو مشانو کې نګرو منافقانو او وکرانو مفسدانو حاسدانو نه خدای دا ټول ملګری سره زما محفوظ من کې بچو ساتي ناصافی حادثون الله تعالی پاک متاس ټول محفوظ ومن کې بچو ساتي یا الله زموږ د فیری طریقت رهبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے په قبر انوار او برکات نازل کی پیر محمد طیب سے بالله قبر کی خوشحال کی بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی یا اللہ کریم رب مادن سے په قبر کی خوشحال کی دامان بابای تنگے فی صباح حضر طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ صاحبان دا قادری مبارکی نقشبندی مبارکی سوردی مبارکی چشتی مبارکی
میرا تمام اولیاء کرام السردار قطب ربانی محوی سبحانی دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ جنید صاحب سواز سے بڑی صاحب سرکانوں سے بھی صاحب دامان موتنگی پر صبح حسطول اولیاء صلحات قیام شائر زمون والدین کریمین استاسو مشران زمون مشران دا پیغمبر پاک مبارک طول امتیان کہ مشرق پا مغرب پا جنوب پا شمال طول مسلمانانو تا دل اللہ رضی ثواب و نورس اللہ دا طول درجات بلند کی دا پاکانو پا برکت اللہ من فقیرانو بانے خصوصی رحمتنا ہے، بیماران چسونی پہ اخلاص دعاو کے، کورونو کی اسپتالونو کی، نارینا زنانا مشمان بڑاگان زوانان چسون بیمارانی طولو تا دعاو کے اللہ پاک طولو لڑیر خیر ورگی زمون دا مرگری سلیمان تنہا سے دے پا سعودی عرب کی دے آغازے کی دی گوری دا زمون بیانونا دعوتوں کے بیمار دے اللہ علیہ صحت ورکی بل زمون مرگری شبیر اغم بیمار دے اغتم دو کہ اللہ دے غلم صحت ورکی مصباح سے بم بیمار دے اغتم دو کہ اللہ دے علیہ صحت ورکی آو زمونگا سمیع رامان سیب دیم بیمار شدتا دے ملہ صحت ورکی شمشو رامان سیب دی کور والا بیمار دے غیتا دے ملہ صحت اکادار سیب کور کی بیمارین دے غیتا دے ملہ صحت نور سونے بیمارانی زمون کورونو کستاسو کسونے بیمارانی کما تا پتے کنی اللہ تا خو پتے دی تھوڑے بیمارا اولا دے اللہ دا اخبرے دخلے لاڑے دوئی کی آغا مرگری لدے خدا دیر خیر ہو رہی تھوڑو دا محبت اللہ قبول و منظور کی ماتا ساریو مرگری دا مدی بابا نا مدی بابا دا غزین ٹیلیفونو کچھ زمون کور کی بیماران دی بیماران پراتی دی خستا تقریرون ٹول گوری پمینا آغا بیماران ستا تقریرون گوری مدی بابا کی وی زما کور والا دی مور میں دعا وطاو کے چسوک دعا غواری دا مدی بابا نبکو وطا دعا وطاو کے اللہ دے ولی صحت ہو رکی بیگا تقریباً دا ماخام ازان سرا ما تو یو مرگری میسیجو که دا فیرس نا پیرس ما تو یو مولانا صاحب التزا پا پیرس کی ما اساو تقاریر پمین بانی گورا چه دعا را تبیاو کی تو چکم لے کی مرگری پلائیو کی پا ہر زی کی سعودی عرب کی دی کہ پاکستان کی دیو کہ پا ہر سیمہ باندی دی خدا یہ ٹوٹ چسو خیر غواری خدا دی والا خیر ورگی کہ بیماران دیو دعا غواری خدا دی والا شفا ورگی کہ غمونو والی دردونو والی یواز یقین تاسم یادو میں چیزا چاپڑا پر پریشانی غمونی دردونی مصیبتونی تکلیفونی خدا زمادی مرگرو تجھے پا دیٹ سینہ بانے کم دردونی نو یا اللہ یا اللہ یا اللہ سادہ نبی قدر کئی پا دیو یو قدم ور لدائیو یو مرادون برابر کا دعاگانے برابر کا زمون دی بازی مرگرو تا مشکلات دا کورش تا طول دا دعاو کے طول مشکلات دا اللہ پا خوشحالو ورنہ بدل طول مرگی دی خدای خوشحال ہے دا طول دا دنیا و دا آخرت خیلو نظم دا طول نصیب کی دا الہی والا ملگرو تم دعاو کے دا چسو خدمت کی شفاعت سے دی حسن خان سے طول مرگی دی خدای خوشحال ہے کی سونا مرگری چرازی دا طولو دا امینہ دی اللہ پا خپل جناب کی قبول کی دا حلال سے بیمار شیو ماتے بل جمعہ دا غکلو دیتا دے ملہ صحت ورکی دا بازی مرگری دا چاہت کوئیدنی پروگرام شوی دے خوی اللہ سمین و خوری دعا و توکی چی خودے دا پروگرام ہم برابر کی اکثر زبیا ٹیلہ بونو کہ میں میلے کا سنگا چلو شوی جی کار شوی دی مو خودولے مروڑے دا اللہ کرنو دعاگانے دی پمون کونی دا خودے نیک مخدو مون دی خبر نکو نو خدای جی دا چاہ کورونو ودان نی دا کمو نوجوانانو کوئی دنی شوی که زمون مرگی دا لایو دیو کدی حضر مجی کی دی کریم علا پا کشا کوئی دنی شوی دی یا اللہ کوئی دنو که والا برکت واچوا ودون ازر برابر که دا چاہ انتخاب نی شوی انتخابونو ورلاو کا خیستا دیندار صالح قرآن خانہ پا اللہ پا نبی پا قرآن بانی مہینی بی بیانے ورکا ستاسو دا بچو زمون دا بچو یا اللہ کورونو پا خیستا بی بیانو آباد کا مونگا مسر آباد کا پول خدای خوشحال آباد کا پا مال پا اولاد پا کاروبارونو پا جن دشپی دروازی پا سفر پا حدرم خدای خوشحال آباد سرزا مولا را دیو اخیرت دل خدای سرزا مادوانا خکا اور ماتم دو کہ خدای میں مکہ خیر سلگئی پور دا قرآن کے اندی خیمہ کی دنیا گڑ گڑ تورا سی اخیر خاتمہ دیم اللہ خرابہ نے کی دربار شریف خادمین تدعو کے سار کی زمون نعمت اللہ سے دا اوراد نزیر ختم مبارک کی دا اللہ دا نمونو دا خل پیغمبر دا درودونو اللہ دغم قبول و منظور کی دا خوشبوئی دی خود قائم و دائم و لری دا چمنستان دی خود قائم و دائم و لری دا طول مرگری چکم رازینن دیرہ گرمیم دا خوبیان دا مرگری زینما دیو زین و بل زین زیم خدای خولیت نبیگی اولا سنیم تا تنیولی دو کارونیم پریخی و کورونیم پریخو دیدی
زه ولا څه نشم ورکولی لاسونه یې تا ته نیولي لاسونه وله خدای هم داسې مه پرېږده ډېر خیرونه ورکوې د دې ګرمۍ او د دې خولو بدلې وله خدای د جنت په ښکلي مزیدارو خوشبو باندې ورکړه یا الله د دې ګرمۍ تکلیف د جهنم د اورې سره زما بچ کا ډېر خوشحالۍ ورله ورکړه زه به وله څه ورکړم خو دې لاس کې وله دونه څه ورکړه چې دې کور ته ځي چې دا ډېر ورسره خوشحاله وي هیله ورسره خوشحاله شي الله یې زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کړي ستاسو بچي زموږ بچي ټول د خدای کامیاب دا تندي د خدای د ټولو بختور کړي ستاسو د بچو زما د بچو روښانه مستقبل د خدای ورکړي روښانه زندګي دې ول الله ورکړي پوړې په پوړې دې ورسره خدای امدادونه شامل حال زموږ او ستاسو دپاره د خدای د سترګو یخوالي وګرځي صدقه جاریه دې الله وګرځي اخر خاتمه دې الله خرابه نه کړي زما یو ډېر ښکلی ملګری مسیح الله ماسټر صاحب د میرآباد ابل زه حادثه کې غریب شهید شوی په اخلاص ورته دعا وکړې بچی یم نو بیبي م نه وه او ډېر په مینه بدلته و کله نا کله به پروګرام ډېر عاشق و دعا ورته وکړې الله دې په قبر کې خوشحاله کړي زموږ ستاسو څونه حقدارانو ټول دې الله کا خوش په قبرو کې وي کوم ژوندي دي په ژوند دې الله خوشحاله د حیات ژوند م الله په یو ځای نصیب کړي ځنکدن کې دې م الله په یو ځای باندې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله